بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د جنوري کال 2018 چې د چهارشنبه ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن مې یو ډیره جالبه او مهمه نړیواله موضوع راخسته ده او دا د کوم عوامل د باعث شو چې زه د موضوع باندې لږ زیات خبره وکم. هغه دا چې په دغه ونې کې یو په ژوندۍ بڼه یو برنامه ما په ټیک ټاک کې وکړله. الته به دوستان تاسو معلومه ټیک ټاک کې راځي او هر څوک راپورته کیږي او خبرې کوي او تاسو دا معلومه ده چې په افغانستان کې خو دا مهمه نه ده چې څوک په کم رشته کې پیږي کنه پیږي. په ټولو رشتو کې هر څوک راځي، پولیس راځي، په سیاست کې خبرې کوي، ډاکټر هم راځي په سیاست کې خبرې کوي او انجینیر هم راځي نړیوال قوانینو کې خبرې کوي. یعنی ستونزه د افغانستان کې دا ده چې هیڅوک خپل په هغه لیمټ او خپل په هغه دغه کې نه دغه کیږي. نو په هغه برنامه کې چون په امریکا او په نړۍ او په دې مسایلو باندې باسو، نو ما دا دغه وکړه چې کاناډا د امریکا نه لري شوې ده او د دې مېس کې فاصله پیدا شوې ده. نو هلته هغه ملمه دا خبره وکړله چې هغه په حساب ټولې پیژني ځکه چې په برنامو کې راځي دا کیږي. هغه دا دغه وکړه چې 1,000,000 کال هم تیر شي هېڅکله به کاناډا د امریکا په خلاف ونه درېږي او امریکا سره به دا فاصله دغه نه کي جوړه نه کي او دا کولی هم نشي. پرونه بله ورځ یو بله برنامه کې ومه، هلته هم همدارنګې بس سیاسي تحلیلګران دي راځي. نو زنګ ورته ووهل چې دا پوښتنه نه کړي دې موضوع کې زه معلومات لرم نه لرم، څومره توانایي لرم، دا نه وایي دا زما رشته نه ده، زه په دغه رشته کې خبره نه کوم. هلته هم داسې خبره وشوله چې دا ملکونه چې دي د امریکا سره او دا دغه امریکا او اروپا جنګ چې دی او د کاناډا جنګ چې دی دا کوم دا نه ورکوي. نو ما یو دغه هلته وکړه چې دی لګیا د عملي اقدامات کوي. اوس د چین سره قراردادونه تړل دا خو څه ټوکې نه دي چې نن یې قرارداد وتړو سبا یې بیرته مات کړي، نن یې 10 میلیارډه ډالر انتقال کړل چین ته او سبا یې بیرته ده کړي. دا خو په یو تصمیم او دې سره کیږي. اوس راځم دې ته چې ډونالډ ټرمپ د کاناډا په هکله ډېرې خبرې وکړې. تاسو معلومه ده چې دی ویلې چې کاناډا به زموږ یو 50م ایالت شي. بل دا دی ویلې که د کاناډا زموږ سره یو ځای شي زموږ ستونزې به ډېرې حل شي او د کاناډا خلک به ډېر په ارامه او آسایشه ژوند ولري. اگر چې په هماغه وخت چې دا خبرې وکړه ما دا ویلې چې د کاناډایانو ژوند د امریکایانو نه ډېر بهتره دی. کاناډایان په ډېر شیانو کې ټکس نه ورکوي، بیمه د صحي مفته ده، ډېر مسایل ډېر امتیازات لري د کاناډا خلک. عواید د کاناډا ډېر زیات دي او نفوس ډېر کم دی. امریکا خو په قرضونو کې غرقه ده، کاناډا خو قرضونو کې غرقه نه ده، کاناډا خو درګرده پیسې ګټي. نو زه نن د دغه موضوع باندې چې امریکا دا ویلي چې که زه کاناډا باندې فشار راوړم نو کاناډا به مجبور شي چې ماته به ګونډې وهي او چې کله ګونډې وهي زه به دا د خپل د فشار لاندې ونیسم او ورو ورو به خپل اثر به دومره زیات کړم چې دا به مجبور شي زما سره دا سرحد او خاوره یو کړي. تاسو دا معلومه ده چې د کاناډا او د امریکا ترمنځ دا سرحد چې دی دا د 115 کالو نه دومره پر امن سرحد چې دلته دی هېڅکله قواو دا نه ساتله، یو د بل نه کاملا مطمئنه و او پر امنترین سرحد په نړۍ کې د 115 کالو نه د کاناډا او د امریکا سرحدو چې دی بابت کې دی یو بل سره دومره نزدېکت درلودی. مګر کوم وخت نه چې ټرمپ راغلی او دا ستونزه جوړه شوې، اوس دا د یو د پر تشنجترینه او د کړکېچترینه سیمه ده په نړۍ کې چې دلته اوس مشکلات ډېر زیات شوي دي. که څه اوس د دې نه شروع شوله چې امریکا چې څومره فشار راوړه کاناډا هماغومره تېنه لرې شوه او کاناډا بله لار پیدا کول د 50% ټیرف ولګوه یا تعرفه یې ولګوله او هغه بله لاره ځان ته ولټوله. زه چې ګورم عین مثال لکه د پاکستان او د افغانستان د قضیو چې پاکستان ویلې زه به دا لاره بنده کړم نو افغانان به محتاج زموږ خپې ته پرېوځي، در حال چې اوس برعکس پاکستان خپو ته پرېوتی چې د خدای دپاره اوس موږ خو بد کړي دا خلاصه کوي. اوس عین قصه په امریکې باندې ده او دا جریان په ده باندې ویم چې هغه ورونه چې
رشتې مختلف دي، څوک د طب ډاکټر دی، څوک پولیس دی، څوک د استخباراتو جاسوسان دي او راځي په نړیوالو مسایلو کې خبرې کوي. دغه دلایل ورته دا ځشان ورته وایم چې لږ زره د معلومات واخلي او په آینده کې چې کوم ځای ته ځي د معلوماتو سره لاړ شي او بې ځایه موقفونه دې نه نیسي چې بې استدلاله، بې منطقه، بې دلیله او هوایي ډزې کوي او تلویزیونونه هم چون مجبوره دي یو کس ته زنګ وهي هغه ورته پیدا نشي، بیا نو دی ته زنګ وهي او دا هم بېکاره په کور کې ناست دي، بس شین پیاله چای راواخلي او څنګ کې خپل یو خواږه کیدي او بیا نور ناست دي که چې څه یې وویل هغه وایي. راځم دې ته چې اوس کله چې دغه کار وشو او کاناډا تاسو وکتله چې د چین خواته ډیره زیاته نږدې شوله، هلته قراردادونه وکړل. دا امریکې ته داسې نه ښکاره کېدله، فکر کوم چې دا به ټوقی. اوس چې کله کاناډا خپل تصامیم ونیول او د دې په حساب قیودات په امریکې باندې ورو را شروع کړي دي، اوس امریکا لګیا ده د هغه فشار لاندې راځي. په همدې بابت باندې ډونالډ ټرمپ خپله مارک کارني د کاناډا صدر اعظم ته زنګ ووهه او ویې غوښتل چې ورسره خبرې وکړي او هغې نه دا وغوښتل چې چون د امریکا د یورانیمو ضرورت چې دی په حساب د انرژۍ لپاره دا کاناډا پوره کوي او د ټولې نړۍ کې د یورانیمو د انرژۍ د پوره کېدلو سپلای چې ده 14% دغه کوي د کاناډا نه کېږي او په دغه 14% کې امریکا چون په خپل 95% یورانیم په خپل ملک کې نه جوړي، د بهر نه اخلي، نو زیاترین یورانیم خپل د کاناډا نه اخیستل. و چې کاناډا سره اوضاع خرابه شوې ده، دا یورانیم چې نزي د دې په هغه د انرژي په سکتور باندې تاثیر کړی دی او دا غوښته چې د موږ ته دا کی ځکه چې امریکا اوس د برقي مشکل برق د برېښنا مشکل سره مخ ده او اوس د غواړي چې په حدود 200 واړه ریاکټرونه د اتومي جوړ کی او د دې جوړښت کم از کم 400 میلیارډ ډالر ارزښت لري او د دې ته دا یورانیم ته ضرورت لري او کاناډا دا یورانیم ورته وی نه درکومه. دا یورانیم اوس کاناډا پروګرام دا جوړ کړی دی چې دا به لګیا دی قراردادونه کړی دي، انګلستان سره قرارداد کړی، فرانسې سره کړی، جاپان سره کړی او کوریای جنوبي سره کړی دی. د 13 میلیارډ ډالرو قرضدار دغه قرارداد د دوی سره شوی دی چې دا یورانیم به الته ورکی، امریکای ته به نه ورکی. یو خو دلته خپل تبرګي په خپو وه ځان ته دلته یو ستونزه جوړه کړله او دا خبر چې تاسو درکوم دا بلومبرګ راپورټ کړی دی. د بلومبرګ راپورټونه تاسو معلوم دي چې موثقي او نړیواله سطح باندې هغه اخیستل کیږي. نو د دې دغه یورانیم چې په کار دی او دغه 200 ریاکټرونه چې دی جوړوي د غواړي چې د ای آی ډیټا د انرژي چې د دنه پوره کی د خپل د نیول یعنی د او بحري قواو د کشتیګانو انرژي د یورانیمونه پوره کی او د همدغه ریاکټرونه او همدارنګه د خپل ملي ساختمان یعنی نشل انفراستراکچر چې دی د لپاره دیتا دا پکار دی او دا د کاناډا نه دی ترلاسه کوي او کاناډا اوس دا په باندې بند کړل. بل دغه چې دغه د امریکای باندې د المونیمو بندیز ولاګو. د امریکای المونیم ټول ضرورت د کاناډا نه پوره کېده. امریکای دا فکر کو چې دی به دا کارونه کی هغه به دا بند کړل وم دا په وځ د دې چې د 50% تعرفه دی ولګوله چې د کاناډا نه په دې کې پیګټه واخلي. الته دی په باندې المونیم بند کړل. 1.8% المونیم په امریکا کې قیمت شول، خلک د اخیستلو توان نه لري. الته کارونه باندې تاثیر وکړ، خلک د کار نه وتل او جنس ورته لاسته نه ورځي. د دویم لوی غټ تاوان. دریم کار ورسره دا وکړ چې د فکر کوو چې کاناډا به داسې غټ قدمونه وانخلي. نو کاناډا د دې سره د F-35 یا F-15 د تیارو د الوتکو قرارداد کړو او دا شرط داو چې د دې دغه تیاري چې دا جوړیږي د فابریکه په کاناډا کې پرانیزل کیږي. همدغه اته تیاري دوی اخیستلې. نو اته تیاري خو تاسو معلومه ده کلونه نیسی. د دې لپاره دی ویل دا پروژه به التزي او خلکو ته به کار پیدا کیږي. امریکا دا کارونه
کاناډا پاسېدل د اتیا تیارو قرارداد د امریکا سره د فسخ او د په وز باندې د سویډن پادشاه 13 ورځ دعوت ک او هغه سره دغه ته شاهانه اخراغلاست ویلې او په عین حال کې د سره د ساب کمپنی سره چې د سویډن کمپنی ده او په نامه د بمباردین دی چې د داسې تیاری جوړي او دغه تیاری به او سویډن د سره دغه کوي او دا په کاناډا کې جوړیږي او د بابت نه بل زره الا شل زره کسانو ته د کار موقع برابرېږي او دغه تیاری چې دی په وز د F-16 دا تیاری به د سویډن نه اخلي دلته امریکا یو بل څوک په خلو خوړ دا قرارداد هم د لاس ورک او دی دغه شل بل غټه مسله چې دا د امریکا د سرحدي ساحو د کاناډا سره د اوبو مسله چې دا د 30 میلیونو کسانو د اوبو دغه چې دی د کاناډا نه راځي په نامه د ګریټ لیک کوریډور دا لیک امغه جیل چورته موږ تاسو وایو دا د نړۍ یو 20% د نړۍ تاغه په حساب خوږی او بچی دي د په دغه کاناډا په دغه ساحه کې دي او دا او په د قرنونو کلونو کې امریکا ته هم د سروانه وي وس کاناډا وای چې نه دا او به نور پس لدینه کنټرولېږي او د دبا څنګه چې د پټرول پیسې ورکول کیږي دبا پیسې ورکول کیږي او د تاثیر په 30 میلیونه کسانو باندې چې الته د دې د کیږي او د دې او بو قیمت چې کوم یو کاتن امریکا د دنه استفاده کوي د بل خصوص په د امریکا په بزګرانو د دې وبونه چې ګټه اخیستل او دا وب چې په بنديږي 890 میلیارډ ډالر یعنی څه کم 1 ټریلیون ډالر دایته دا زیان رسیږي د دې د کروندې او د تباکیږي او خرابېږي امدارنګه د پټرول په ساحه کې د کاناډا د کروډ آیل یعنی د خامو پټرول او د پټرولیم په دغه باندې خام پټرول ته چې لا پټرول ته نه راوتی ډیزل نه راوتی دغه بنزین ته نه راوتی هغه ته کروډ آیل وای خام پټرولیم نو د دې په حدود د 3.1 میلیون بیرل هر ورځ بدون د کوم وقفه نه 360 ورځې 3.1 میلیون بیرل د کاناډایي کروډ آیل دا امریکای ته هر ورځ تلل او د دل لپاره امریکای په خاصه توګه د تصفیه هغه ریفاینری ماشینونه چورتوي د تصفیه ماشینونه د ورته لګولي چې هغه خاص امدغه ماډل د کاناډا د کروډ آیل چې د تصفیه کول ځکه د کروډ آیلونه خپل په درجو کې فرق کوي هر یو ته مختص خپل ماشینونه دي د کاناډا ماشینونه د لپاره امریکا خاص ماشینونه لګولي ځکه چې هر ورځ 4 میلیونه برابر راتلل نو ماشین ورته په کارو د لګولي او د دغه بابت نه یعنی د امریکا 3% کروډ آیل د کاناډا نه راتلل وس دغه کروډ آیل په امریکا باندې 98% د امریکا ګیس د کاناډا نه راځي 98% دا په باندې 2% د امریکا برق د کاناډا نه باندې متکی دي چې کم از کم د دې برق قیمت په حدود د 150 میلیارډ ډالر د کال د صرف برق د کاناډا نه د اخیسته هغه باندې په بنديږي 550 میلیارډ ډالر د دې منځ کې د تجارتو هغه د منځزي او په همدې رنګ او دا قراردادونه انتقالیږي نور مملکتونو ته د تیارو قرارداد سویډن ته لاړ د یورانیم قرارداد د انګلیسانو فرانسې او همدارنګه کوریا جنوبي او د مملکتونو ته لاړ نو دلته جاپان او کوریا جنوبي ته نو په دې رقم سره اوس امریکا خلک دا وایي چې دا ډونالد ټرمپ چې دی دا خو په وځي دي چې د مملکت ته خیر ورسیده خو لګیا دي ضرر رسیدي خو کاناډا ضرر ونه ک کاناډا خو لګیا دغه خپل قراردادونه کې دغه پیسې دي نه ګټي بل دي نه ګټي ځکه چې په کروډ آیل دی هغه دی ونخلي بل څوک اخلي یورانیم دی ونخلي نور مملکتونه ورته ولار دي اخلي او بيدي چې دا په ټول دنیا خرڅولای شي او که امریکا باندې او امریکا د بابنه 1 ټریلیون ډالر تاوان کوي ځکه چې دغه ټول کاروانګر په دې باندې دغه دي او چې کاروانګر د کارولېږي ډیر کارګر د کارولېږي بیکاری زیاتېږي
نو دلته دغه چې تاسو زه راپور وړاندې کوم په ده باندې چې دا په نړۍ کې لوی تغییر او تبدیل را روان دی. دا چې مارک کارني چین ته لاړ او بیا وویل چې د دنیا حالت په بدلېدو د نیو ورلد آرډر راځي، دا یې څه ټوکې نه وې کړې، دی عملاً په ثابته کړل او دی عملاً دا کار وکړ. اوس امریکا لاره نه لري، که امریکا برید هم کوي نو دا به د ځان نه دفاع کوي، ځکه چې اوس لګیا د اسلحې اخلي، تیارې اخلي او سرحد ته خپل د چینایي میزایلونه دا را رسي. چینایانو سره قراردادونه د دفاعي وکړل. کاناډا هغه سرحد چې 115 کاله دی ترمنځ د امن سرحد، هغه اوس ټرمپ په جنگ باندې بدل کړ. اوس ټرمپ ته ستونزې په مملکت کې زیاتېږي، برق په خلکو باندې به بندي، کروډایل به ورته نه ورځي، ګیس ورته نه ورځي، اوبه پې باندې بندېږي. اوس د برعکس لکه د پاکستان غوندې چې اوس وزر زاري کې چې طالب ما بد کړي او را دروازه خلاصه کړه، اوس امریکا به مارک کارني ته وایي چې ما بد کړي دي، د خدای لپاره دروازه خلاصه کړه، خو دا دروازه اوس نه خلاصېږي. هیله ده چې هغه دوستان چې داسې هوایي تحلیلونه او دا کوي دا موضوعات واوري. کله چې یو تحلیل کیږي، یو خبره کیږي چې مثلا ما دا خبره کوله چې کاناډا د امریکا نه لرې شوې ده یا دا کیږي، نو د هغې شاته دا دلایل ټول موجودو چې کاناډا دا کارونه کړي دي او دا کارونه هوایي نه دي، لنډه منډه نه ده، دا ډېره عمیقه منډه ده، دا تصامیم هوایي نه دي. راځمه بله موضوع هم چنان د امریکې او د ایران په متعلق ده چې دې کوم امریکا د داخله ده. ډونالد ټرمپ دلته هم اوس د یو ستونزې سره مخ دی. هغه اوس ایران ته که برید کوي هم یو ستونزه کې اخته کیږي او که برید نه کوي خبره یې کړې ده. نو د مخکې د برید نه یو دغه یې کړی دی چې آخري وارننګ ایران ته ورکوو، که چېرته زموږ شرایط ومني موږ پې برید نه کوو او دا مسله به زموږ په منځ کې حل شي. نو شرایط ورته څه شی وضع کړي دي؟ هغه شرایط هماغه دي چې پخوا یې وضع کول او هغې ردول. هغې ویل چې په دې ته موږ تن نه ورکوو. اول شرط دا دی چې یورانیم چې تاسو غني کړي وو بړیا کړي مو، دا هغه 320 کیلو چې ورک دي، دا باید دغې ته نړیوال اټومي انرژي ایجنسۍ ته باید وسپارل شي. ایران د مقابل کې دا ځواب ورکړی چې دا په نتنز، فردو او اصفهان کې تاسو بمبارد کړو، دا الته د منځه تللی دی او موږ هغه ځای تر اوسه بیا نه دی سپړلی، هماغسې سربسته دی. که هر وخت هم هغه وسپړه بیا به دا معلومه شي چې دا د منځه تللی دی که نه دی، خو موږ سره دا نشته دی. دویم امریکا دا شرط ایښی چې میزایل سیستم چې بالستریک نړیوال قارهپیما میزایلونه دي، د دې سیستم به رول بیک کړي، یعنې شاته به یې ویسي، دا به نور نه جوړوي او صرف 300 کیلومتره پورې میزایل جوړولی شي. 300 کیلومتره معنی دا ده چې د ایران نه به الوزي او په عراق کې به لویږي، یعنې اسرائیل ته به نه رسیږي. د دې ځواب هم دی ورکړی دی چې په دې باندې په هېڅ کله خبرې نه کوو موږ تر څو چې اسرائیل اټومي قدرت او د اسرائیل نه خطر ایران ته وي، موږ به دا میزایلونه جوړو او موږ به خپل دفاع لپاره میزایل ساتو. بله غوښتنه د امریکا دا کړې ده چې د حزب الله او حوثیانو او د نورو ډلو چې ایران ملګرتیا کوله په مقابل اسرائیل او امریکا کې، دا ډلې ملګرتیا به پرېږدي، دوی سره به نور مرسته نه کوي او دا به امریکا ته اطمینان ورکوي. څلورم شرط دا دی چې د دیموکراتیک سیستم به وطن کې جوړي، جمهوری نظام دا به کوي او خامنه‌ای به یا به لرې کوي او که نه لرې کوي قدرت به ورته کموي چې دولتي امورو کې به نه کوي. پس د هغې نه موږ قناعت کوو چې تاسو دا شرایط زموږ پوره کړل، بیا موږ په تاسو باندې برید نه کوو. په دې کې هم دی ورته ځواب دا ورکړی دی چې زموږ سیستم دیموکراتیک دی، زموږ حکومت د خلکو په ذریعه راغلی او خلک د دې سیستم نه خوشحاله دي او موږ هم پرې خوشحاله سو. موږ دې کې تغییر نه راولو او د خامنه‌ای لرې کول او نه لرې کول دا د ایران د خلکو کار دی، دا د امریکې نه دی، د امریکې لپاره دا کار موږ نه کوو. راځم اخري حصې د خپل برنامې ته د خیبر پښتونخوا متعلق خبرونه. کورمې ولایت صدې ولسوالۍ ټاټانک کلي کې د حکومت بې توکې ډزونه چې د هاوان مرمۍ ورولې دي، یوه ښځه او 3 ماشومان شدیداً ټپیان شوي دي. د ټانک ولایت خاص ټانک ولسوالۍ وانا اصلي سړک باندې د پوځي اکمالاتي موټر مجاهدینو نیولی، سره د ډریوره او د خپل محفوظي ته رسولی دی. دیرې اسماعیل خان ولایت کلاچۍ ولسوالۍ دیرې اسماعیل خان ولایت کلاچۍ ولسوالۍ په روړي سیمه کې پوځ پر مجاهدینو برید لپاره را روانو چې مجاهدینو پې برید وکړ او ځاني او مالي تاوان یې وراړولی دی. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب سپارم. وما علینا الا البلاغ.